د ټي10 لومړی لوبه څلورم پړاو ټي10 د موراټا عربینز لوبډلې په بریا سره پیل شو. د متحده عربي اماراتو په ټي10 لیګ کې د جاوید احمدي او یمین احمدزي اړوند موراټا عربینز لوبډلې نارترن ویروس لوبډلې ته په 15 ویکټو ماته ورکړه او د څلورم پړاو ټي10 لیګ لومړی لوبه یې په خپل نوم کړه. موراټا عربینز لوبډلې د ټاس په ګټلو ویروس لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. په ټاکلو 10 اورونو کې د 2 ویکټو په زیان 128 منډو هدف مقابل لوبډلې ته په مخ کې خود. د ویروس لوبډلې لپاره په توپ وهنه کې پاول 22، نیکولاس 19، براندون 29 او سیمنز د 1 شپږیزې او 4 څلوریزو پر مټ تر ټولو زیاتې 450 منډې جوړې کړې. د عربینز لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې افغان توپ اچونکی یمین احمدزي د 2 اورونو په ترسره کولو سره 11 منډې ورکړې او په ویکټ اخیستلو بریالی نشو. په دوهم اننګز کې د عربینز لوبډلې له لورې په توپ وهنه کې محمد حفیظ 19 او عبدالشکور بنګش د 15 شپږیزو او 7 څلوریزو پر مټ تر ټولو زیاتې 83 منډې جوړې کړې. موراټا عربینز 15 لوبغاړو په سوځېدو او د لوبې په وروستي توپ پوره او د څلورم پړاو ټي10 لیګ لومړی بریا یې خپله کړه. د یادولو ده چې په دغه لیګ کې به 29 لوبې کیږي چې هره ورځ به 3 سیالۍ ترسره کیږي. د ټي10 لیګ دویمه لوبه ټي10 لیګ پونی لوبډلې لومړی بریا ترلاسه کړه. د متحده عربي اماراتو په 10 ورځه ټي10 لیګ کې درویش رسولي اړوند پونی ډیولس لوبډلې د شهزاد اړوند ډیګن کلایټرز لوبډلې ته په 7 ویکټو ماته ورکړه. د لوبې پیل ډیګن کلایټرز لوبډلې وکړ. په ټاکلو 10 اورونو کې د 15 ویکټو په زیان 115 منډو هدف مقابل لوبډلې ته وټاکه. په توپ وهنه کې افغان چټک توپ وهونکی شهزاد محمدي په 8 بالونو باندې 8، برېښنا کوپتا 19، ډیلپورټ 25 او اعظم خان بیا 19 منډې جوړې کړې. د پونی ډیولس لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې انصاري 2 او ناصر حسین په 2 اورونو کې 18 منډې ورکړې او 3 پیاوړي لوبغاړي وسوځول. په دوهم اننګز کې د پونی لوبډلې لپاره افغان توپ وهونکی درویش رسولي 6 توپونو باندې 6 منډې، والټون 18 او الیس د 6 شپږیزو او 3 څلوریزو پر مټ 50 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او خپله لوبه یې په وروستي اور کې بریا ته ورسوله. یاد دې وي چې په دغه لیګ کې 15 افغان لوبغاړي اخیستل شوي چې له بېلابېلو لوبډلو په ګټه به ولوبېږي. د ټي10 لیګ دریمه لوبه ډیلی بولز د بنګلا ټایګرز لوبډله ماته کړه او رحمان الله ګربز غوره لوبغاړی شو. د رحمان الله ګربز او روي پوپارا په چټکو منډو د ډیلی بولز لوبډله وتوانېده چې د 7 ویکټو په توپیر د بنګلا ټایګرز لوبډله ته ماته ورکړي او لومړی بریا خپله کړي. د ابوظبي ټي10 لیګ دریمه لوبه د بنګلا ټایګرز او ډیلی بولز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د لوبې په پیل کې بنګلا ټایګرز پچه وګټله او لومړی یې توپ وهنه غوره کړه. بنګلا ټایګرز په ټاکلو 10 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 128 منډې وکړې چې جوهانس چارلس د 15 شپږیزو او 6 څلوریزو په مټ په 15 توپونو 83 ناسوځېدلې او انډرې فیلچر 32 منډې وکړې. د ډیلی بولز له لورې فیډل او ډاون براوو یو ویکټ واخیسته. د 129 منډو هدف د ډیلی بولز لوبډلې په 8.15 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او د 7 ویکټو په توپیر یې په ټي10 لیګ کې لومړی بریا خپله کړه. د دوی له لورې رحمان الله ګربز د 2 شپږیزو او 15 څلوریزو په مټ په 15 توپونو 41، روي بوپارا 18 او ایون لیوس 32 ناسوځېدلې منډې وکړې. د بنګلا ټایګرز له لورې کریم جنت 2 لوبغاړي وسوځول. همداراز په 2 اورونو کې یې 40 منډې هم ورکړې. فضل حق فاروقي یو اور ترسره کړ چې 14 منډې ورکړې او 1 ویکټ یې واخیسته. مجیب الرحمن په 2 اورونو کې 11 منډې ورکړې. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه رحمان الله ګربز ته ورکړل شوه. ملګرو دا وه زمونږ چمتو شوي ویډیو د تیر ټي10 لیګ 3 لوبو پوره معلومات. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او تر راتلونکو لوبو معلوماتو لپاره موږ سره پاتې شئ.